سلامونه ملګرو. په سعودي عرب کې به تاسو د ریاض الجنه اپاینټمنټ په ځان له څنګه راخلی. ډېر کسان چې دي هغو مدینې ته راشي نو بیا هغو ته د دې باره کې معلومات نه وي، نو هغو د دغه ثواب نه محرومه شي او دغه اپاینټمنټ چې دي هغه ځان له وانخلي. نو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې دغه اپاینټمنټ به تاسو ځان له څنګه راخلی. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. موبایل سکرین ته به زما پریکټیکل طریقه درته ښیم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ که تاسو غواړئ چې داسې انفارمیشن ویډیوګانې موږ ته راځي، او دا ویډیو چې ده دا خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. ښه ملګرو، دې دپاره به تاسو پلی سټور نه نزوک کوم اپلیکیشن چې دی دا به ډاونلوډ کړئ او دا به اوپن کړئ. دې کې به ځان له اکاونټ جوړ کړئ. ټیک ده. نو دا سیکنډ نمبر باندې تاسو ته ښکاري بک پر منټ، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته چې تاسو کله کلیک کړئ دلته تاسو ته بیا وایي چې تاسو مین دپاره بک کوئ یا فیمیل دپاره بک کوئ. نو چې تاسو څه یې تاسو به هغې باندې کلیک کړئ. زه مین دپاره کلیک کوم، فار مین دې باندې به زه کلیک کوم. ټیک ده. دې باندې ما کلیک کړه. نو دلته به ستاسو به اکاونټ جوړ کړي، ستاسو نوم چې دی هغه مکمل ډیټیل به راشي. بیا لاندې به تاسو ته ښکاري چوز یور ویسٹ ډیټ، دې باندې به کلیک کړئ. ټیک ده. دې باندې چې کله تاسو کلیک کړه نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس چې دی هغه به تاسو ته شو شي. اوس دې کې کوم دا شین ډاټ نه دي، دا شنه شنه ټکي چې دي دې کې تاسو بالکل ځان له بک کولی شئ. دا چې دي دا خالی دي او دا نور چې کوم دي دا نه دي خالی. نو دغه شین 22 باندې یا داسې نور ډیټ وي هغې باندې به تاسو کلیک کړئ. نو دې کې تاسو ښکاري بیا به ځان له پکې ټیم سلیکټ کړئ. مطلب تاسو 12:20 باندې ځئ یا 12:40 باندې ځئ، څه ټیم ستاسو زړه مرضي تر 5:40 پورې ځان له تاسو دا بک کولی شئ. ټیک ده. دې کې چې کوم یو ستاسو خوښي هغې باندې به کلیک کړئ. تاسو ځان له سهار نه بک کوئ، ماسپښین بک کوئ، بیا لاندې کوم کنټینیو چې دی دې باندې به کلیک کړئ. تاسو چې دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به یو بارکوډ شو شي یا به ستاسو نمبر ته یو کوډ راشي. دغه کوډ یا بارکوډ چې دی دا به ځان سره موبایل کې سیو کړئ. کله چې تاسو ریاض الجنه ته لاړئ نو هلته کوم سیکیورټي والا چې دی هغه ته به دا وښیئ، نو بیا به تاسو هغه بالکل په اسانه باندې دننه پرېږدي او تاسو به خپل نفل ادا کړئ.